د پاکستان یو ځل بیا خطرناک اخطار طالبانو ته دا چې څه یې ویلي دي ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ افغان نیوز چینل هم سبسکرایب کړئ. جان اڅکزی د طالبان حکومت دی پر پاکستان برید کوونکي ترهګر راوسپاري. د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اڅکزی ادعا کوي چې په پاکستان کې له برید کوونکو ترهګرو ته د طالبان حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبان حکومت ته سپارلي، خو د ده له قوله طالبان دوه ګونۍ لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. هغه د دې ملاتړ د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړ. اڅکزي وویل د دې خلکو ترهګرو هلته مرکزونه دي، دوی ته وسلې ورکول کیږي، د طالبانو یو شمېر قماندانان د دوی مرسته کوي. همدا ډول هغه افغان وګړي چې د هلمندو او د ټانګ او کرک په پیښو کې لاس درلود، د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قماندان دی. نو له هغه ځایه په دې ډول لاسوهنه او د منظمو ترهګرځو پیښو سمبالولو په اړه یې له موږ سره کره اسناد شته. له همدې امله زموږ غوښتنه دا ده چې په پاکستان کې ترهګر دې پاکستان ته وسپارل شي. د طالبان حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویان دی ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په ډیره اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.